بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرټکی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر په کابل کې د سعودي عربستان له سفیر سره لیدنه. د عامه روغتیا وزارت له لوري د یو شمېر نړیوالو مؤسسو له استازو سره غونډه ترسره کېدل. او د اسرایل رژیم له لبنان سره د اوربان د ارزونې په حال کې. د یو مهربان خدای په سپیڅلي نامه درنوونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن پنځشنبه د روان کال دوري یا حمل 28 نیټه د زه نور احمد محمدي یم. اوس پام وکړئ بشپړ خبرونه ته. په کابل کې د سعودي عربستان سفیر فیصل طلق البقمی د افغانستان اسلامي امارات د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقي سره لیدنه کړې ده. بهرنیو چارو وزارت وايي په دې لیدنه کې د سیمه‌ییزو تحولاتو او د چین د اورمچي ښار کې د ترسره شوي مذاکراتو په اړه خبرې شوې دي. مولوي امیر خان متقي د پاکستاني لوري سره د اورمچي وروستي خبرو ته په اشاره ویلي هیله لري چې تعبیرات او جزئي تخنیکي مسایل د مذاکراتو د بهیر خنډ نشي. نوموړي د افغانستان او سعودي عربستان ترمنځ اړیکې مثبت بللي او ټینګار کړی چې دا اړیکې باید په سیاسي، امنیتي او اقتصادي برخو کې لا پراخ شي. اول خبر مولوي نور جلال جلالی د عامه روغتیا وزیر د یو شمېر نړیوالو مؤسسو له استازو سره غونډه وکړه. د عامه روغتیا وزارت وايي په دې غونډه کې د همغږۍ پیاوړتیا، د ستونزو پر وخت حل، د درملو واردات او مقرراتي محدودیتونه، د ګمرکي تصفیې ځنډ، د درملو د کیفیت کنټرول، له یو ولایت څخه بل ته پروژه انتقال او یو شمېر نور مهم موضوعات وڅېړل شول. همدارنګه په دې غونډه کې د ګمرکاتو په برخه کې د لا ډېرو اسانتیاوو رامنځته کولو، د هیواد دننه د درملو تولید او په هوایي ډګرونو کې د موجوده ګودامونو پر شوالي ټینګار وشو. د خبرونو دوام د سرپل ولایت امنیه قومندانۍ وایي چې د دې ولایت په سانچارک ولسوالۍ کې یو انجلۍ د انسان تښتونکو له منګولو ژغورلې ده. د سرپل امنیه قومندانۍ د معلوماتو له مخې د دې پیښې په تړاو 2 تنه هم نیول شوي چې لومړني څېړنو وروسته به عدلي او قضایي اداراتو ته ور وپېژندل شي. او وروستی خبر رویټرز خبري اژانس د یو اسرایلي چارواکي له قوله راپور ورکړی چې د دې رژیم امنیتي کابینې په لبنان کې د احتمالي اوربان په اړه خبرې کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې پر لبنان د صهیونیستي رژیم د مرګونو او ویجاړونو بریدونو شپږمه اونۍ هم پیل شوه، خو تر اوسه د دغو بریدونو د مخنیوي په برخه کې کوم جدي اقدام نه دی ترسره شوی. درنو لیدونکو دا و د نن ورځ خبرونو له ملتیا مننه. تر بیا ښې چارې.